رباني استعفا پاڼه پر غني نیوکې او د ځان ستاینه. لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. د بهرنیو چارو چارسمبال وزیر صلاح الدین رباني تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په پته د بهرنیو چارو وزارت له مقام خپل استعفا رسنیزه کړه. د نوموړې استعفا پاڼې 3 مسایل راخیستي وو. صلاح الدین رباني خپل استعفا پاڼه په نیوکو، ګیلو، شکایتونو او خوابدیو پیل کړي. د ملي یووالي حکومت په 15 کلنه دوره کې خپل ماموریت له ستونزو ډک بللی. د نوموړي ستونزې د نړۍ له هیوادونو بهراني سیاست او ډیپلوماټیکو برخو کې نه، بلکې د حکومت دننه له ولسمشرۍ ماڼۍ دی. دی نیوکه او شکایت کوي چې فضا ورته د کار لپاره برابره نه وه او صلاحیتونه ورڅخه اخیستل شوي وو. رباني وایي چې د ده صلاحیتونو ته ورته موازي ادارې جوړې او د یې څنډې ته کړ. نوموړي نیوکه کوي چې د سمونې او اصلاحاتو په نوم د ملي یووالي حکومت په دوره کې داسې له تعصب ډکې چارې ترسره شوې چې د ولس ملي یووالی یې بد اغېزمن کړ. صلاح الدین رباني د استعفا په بله برخه کې د ځان ستاینه کړې ده او ویلي دي چې په یادو سختو شرایطو کې چې همکاري هم نه وه، بیا یې هم وکولی شول چې افغانستان بهرني سیاست په ښه ډول سره انځور کړي او په دې برخه کې تر ډیره بریالی وو. رباني استعفا پاڼه کې د خپلو چارو د باریا وایي په داسې حال کې چې په تېرو 15 کالونو کې داسې فساد په بهرنیو چارو وزارت کې ترسره شوی چې ټاکنې قومي او ګوندي وې. بهر کې افغان سفارتونه او کنسلګریو کې د پښتو او پښتنو ضد او ولسپکوي ډکې چارې ترسره شوې. افغان محصلین په بهرنیو هیوادونو کې سرګردانه او له انساني حقونو لرې وساتل شول او په سلګونه نورې ناخوالې. صلاح الدین د خپلې استعفا پاڼې په اخر کې وایي چې د سیاست له ډګره نه وځي او غواړي د سیاسي لارې ولس ته خدمت وکړي. صلاح الدین رباني دا خبرې نه دي یادې کړي چې د انګلستان تابعیت لري. 4 کاله یې په زورواکۍ په سرپرستۍ بهرنیو چارو وزارت خپل کړ او په څرګنده یې په ټاکنیزو کمپاینونو کې له ډاکټر عبدالله ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي پاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.